یوه میاشت په ټلیفون ماته یو سړي کنځلې کولې، یو میاشت. خو چې رنګ به راغی او ما به ټلیفون اوچت کو، ستا ښځه، ستا لور، ستا بچی، د خنزیر بچی یا د پلانی بچی، ما به ورته ویل جزاک الله. دا څوک پاگل دی؟ یو میاشت د هغه زړه وچاودو، او ټلیفون به اوچت کو، زه دوراني خبرې کوم او ستا ښځه، ستا لور، ستا پلانی، ستا پلانی، په ما به ټلیفون بند. پروسه کال نه بل کالې هغه سړی راغی ما ته، دمره ګیری وه او راتلو سره زما په دې خپو کې سر کېښود. مالې ولې څه چل دی، څوک یې؟ جاړي جاړي جاړي، ما ته وایي زه هغه دوراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې، نو په بینچ مې کېنولو. نو مال ظالمه ولې ما تا سره څه بد کړي؟ ویل خدای زما د ښځې دین دنیا خراب کا، هغې ستا په کیسټ کې د ښځو بد اورېدلي وو چې دا ښځې بار بربنډې ګرځي. ویل هغې غوسه کړی وما، نو تا ته به په غوسه به یې چې کړم به تا ته به مې کنځلې وکړې. پوه شوې؟ هغې ویلې غوسه کړی وما، نو ویلې بس تا ته به مې کنځلې وکړې. اوس هغه ویلې 24 ګنټې جاړي او خدای ته په سجده پرته یي چې دا مونږ د سره څه وکړه او دا ته څه وکړه. د ده خو هغه د کیسټ خبره رښتیا شوه چې ده په کیسټ کې ویلي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چا کنځلې وکړې نو هغه به ورته دعا کوله، سلام پر کې جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی.